په ژمي کې ستاسو بدن 5 اساسي ویټامینونو ته اړتیا لري. د ژمي په موسم کې د معدني موادو له کمښت څخه یو شمېر ناروغۍ رامنځته کیږي. موږ کولی شو له لاندې ویټامینونو څخه د بدن اوبه پوره کړو او د یو شمېر ناروغیو مخه ونیسو. لومړی، ویټامین سي. د ژمي په پیل کې تبه، سینه بغل، انفلونزا او نورې ناروغۍ ډېرې وي، خو د ویټامین سي مصرفولو له امله د بدن دفاعي سیستم ځواکمن کیږي او یا دغه ناروغۍ اوږدوالي ته نه پرېږدي. ویټامین سي یو ډول اکسیډ ضد دی چې په بدن کې د التهاب د کمېدو لامل هم ګرځي. د ژمي په موسم کې کولی شو چې د خپل اړتیا وړ ویټامین سي د ژیړ رنګه سبزیجاتو څخه لاسته راوړو. دوهم، ویټامین ډي. که څه هم د ویټامین ډي کارول د ټول کال په اوږدو کې اړتیا ده، مګر د ژمي په موسم کې دې ډول ویټامین ته د انسان اړتیا نور هم زیاتیږي. د ژمي په اوږدو کې شاید ځینې کسان د لمر د نشتون له امله د عضلو او هډوکو په درد باندې اخته شي. د پوهانو په خبره د 70 کلونو څخه ښکته عمر لرونکي باید هره ورځ 600 واحد ویټامین ډي استعمال کړي او لږ تر لږه هره ورځ 30 دقیقې په مستقیم ډول لمر ته ځان ونیسي. دریم، ویټامین ای. د دې ویټامین کارول د پوستکي د روغتیا لپاره ډیر اړین دي او د ژمي په موسم کې د پوستکي له وچوالي څخه مخنیوی هم کوي. ویټامین ای په غوښه، ماهي، بادام او نورو خوړو کې پیدا کیږي. ویټامین بی کمپلیکس. د ویټامین بی د ډلې ټول ویټامینونه په ژمي کې په پوره اندازه وکاروئ. دغه ویټامینونه کاربوهایډریټ په انرژي بدلوي ترڅو د سون لپاره غوړ او پروټینونه مصرف کړي. په همدې دلیل ویټامین بی کمپلیکس په ځانګړې توګه ویټامین بی 12 له هغې ویرې او اضطراب څخه هم مخنیوی کوي چې د ژمي په موسم کې د لنډو ورځو له امله خلکو ته پیدا کیږي. اومیګا 3. دغه ویټامین نه دی، مګر د ژمي په موسم کې ستاسو په روغتیا کې مهم رول لوبوي. اومیګا 3 غوړ اسیدونه د وینې د غوړو کچه برابروي. ډیری کسان د ژمي په موسم کې د عضلو په ناروغیو باندې اخته کیږي او دا په داسې حال کې ده چې د اومیګا 3 کارول د عضلو د درد مخنیوی کوي.